ګرانو همزولو السلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو د خپرونې وخت را رسېدلی دی. مخکې مو چې کوم غږ واورېده د خړ سوی و. دا چې له څه ستونزې سره مخ شوی و، راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. اکا زه له تا نه خفه یم. وای توتي څه خبره ده؟ ولې رانه خفه یې؟ ما درته ویلي ول اکا چې د باغ څپرک دې زما په خوښه جوړه کړه، خو تا ونه منله. توتي تا ماته د خړ سوی په څیر نظر را کړی و. که منلی مې وای اوس به له لوی جنجال سره مخ وم. خړ سوی اکا ته خو کیسه راته ووایه چې څه یې کړي اوس. سمه ده توتي، ښه نو ښه راته غوږ شه. غوږ یم اکا، غوږ. ونه و یو ښکلی ځنګل و. په دغه ځنګله کې څو سویان اوسېدل. د سپین سوی په پټي کې ښې ډېرې ګازرې شنې شوې وې، خو د برګ او خړ سوی د ګازرو پټي ډېر خوار و. خړ سوی ویل چې په زور خو له سپیني څخه ګازرې نشي اخیستلی، په چل به ورځي او د سپیني ګازرې به دی ترې خوري. اکا پاتې کیسه راته ووایه، کیسه. سر به دې څه در خوږوم توتي. خړ سوی په سپین سوی پسې ورغی. سپیني د ګازرو په پټي کې کار کاوه. خړ سوی ورته وویل چې یو مهم خبر یې ورته راوړی دی. وایه خړه، څه خبر دې راوړی؟ هله سپینایه، همدا اوس د څو هوښیارو او مشرانو سویانو غونډه ده. څه چې پاکله غږېږي وخړیه. هی په دې غږېږي چې څه ډول ګازرې ښې ذخیره کړو تر څو خرابې نه شي او ژمي کې وږي پاتې نه شو. خړه ته که ورځې ورشه، زه خو نه ورځم ځکه زه نه پوهېږم ګازرې څه ډول ذخیره کېږي. ته مشر سوی یې، تر هغوی هوښیار یې، فقط لږ زړه وکړه او لاړ شه. نه ورځم خړه زه. اوس به څنګه بوزم؟ رایاد شول. سپینایه ته دې سر خلاص کړه، هر چا چې ښه نظر ورکړ هغه به وروسته تر دې د سویانو مشر وي، بیا به یې ټول خبره مني. دا خبره دې ښه ده، خو زه څه ډول نظر ورکړم؟ داسې فکر کوې تر تا هوښیار سوی په دې ټول ځنګله کې نشته. یو وارې ښار ته ورسې بیا خپله پوهېږې چې هغوی ته څنګه نظر ورکړې. ښه نو چې داسې ده نو درځه چې ځو. راځه چې ځو. ای سویانو، څنګه داسې چورتي ناست یئ؟ دا دی تر ټولو هوښیار سوی مې راوست. سپینی درته ښیم، دا دی ویې ګورئ. څه سپینی؟ هو سپینی له موږ ټولو هوښیار دی. ښه ووایه سپینیه، د ګازرو د ذخیره کېدو لپاره څه وکړو تر څو خرابې نه شي او ژمي کې له ستونزو سره مخ نه شو؟ اوس سادهګانو، دا خو اسانه کار دی. د خړې خبره، زه تر تاسې ډېر هوښیار یم. داسې به وکړو چې له خیره سره ګازرې به د هغې لویې ویالې لاندې د ځمکې پر سر ذخیره کړو. ولې څه خبره ده؟ ولې مو وخندل؟ سپینایه دا کار ګټور نه راته ښکاري. ته نو ښه هوښیار یې سپینیه، که ګازرې هلته واچوو ژمي کې اوبه پرې ورځي او ټولې ګازرې یخ وهي که نه؟ هو همداسې ده. سپینیه ستا نظر د منلو وړ نه دی. ښه نو چې تاسې زما نظر نه منئ، زه به اوس تاسو سره ګورم. زه به تاسو سره ګورم. کله راځه ختې ته کله ما سره جنګ کوې؟ ته چې تو اکا دا به څنګه شي؟ سپین سوی خو ډېر په کار. و توتي سپین سوی ډېر په کار و. له سویانو سره په جنګ شو، خو ښه و برګ سوی هلته ورغی او د هغوی جنګ یې خلاص کړ. اکا بیا څه وشول بیا؟ سر به دې څه در خوږوم. سپین سوی خړ سوی ته وویل چې ستا په خبره خو زه ډېر هوښیار یم، خو دا سویان مې ولې نظر نه مني؟ خړ سوی په خندا ورته وویل چې یوه ورځ به یې سویان حتماً خبره مني، ځکه تر ده هوښیار سوی په دې ټول ځنګله کې نشته او راتلونکي کې به د سویانو مشر هم شي. اکا بیا سپین سوی څه ورته وویل؟ څه؟ توتي سپین سوی خړ سوی ته وویل خپل پټي ته ځي چې ګازرې راټولې کړي، خو خړي ورته وویل چې یوه شېبه لاړ نه شي، یوه بله خبره ورته کوي. بله څه خبره ده خړه؟ سپینایه لږ وخته چې دې خوا راتلم د دوی یږو په شاتو جنجال و. ښه نو هغوی یو بل ته څه ویل؟ جنجال یې خلاص شو که نه؟ نه که نه جنجال یې خلاص نه شو. ښه نو
زه څه وکړم خړیه؟ څه خو وایم همدا اوس به هلته ورشو. ستا په څېر هوښیار په دې ټول ځنګله کې نه پیدا کېږي. دا ته څه وایې خړیه؟ په ځنګله کې هېڅوک هم پیدا نه شول چې د هغوی جنجال خلاص کړي او خبره ماته پاتې شوله. کاشکې داسې یو څوک وی چې ستا په څېر هوښیار فکر یې لرلی چې څه دا ستونزه حل نه کړي هېڅوک یې نه شي حل کولی. د خړي خبره، زه خو ډېر هوښیار یم. هسې مې ځان غلی نیولی و. چورتونه دې وهه سپینه چې ښه هوښیار یم. زه غواړم تا په جنجال وړم او له پټي دې خوندورې ګازرې وخورم. څه چټ وایې خړیه؟ هسې ستا په هوښیارتوب کې مې فکر کوو. و زما هوښیار ملګریه، ځه چې ایږو ته ورشو. هله راځه نو. سمه ده درځه نو چې ځو. سپینه وینې د ایږو اوس هم جنجال دی. او ومې لیدلې. هله نو ورشه او په خپلې هوښیارۍ دې د هغوی جنجال خلاص کړه. هله نو څه ته ګورې؟ ورشه. سمه ده. ای ایږو، پوهېږم چې ستاسو په شاته جنګ دی. زه مو جنجال خلاصوم. زه په ځنګله کې تر ټولو حیواناتو هوښیار یم. که یې نه منئ نو خړ سوی نه پوښتنه وکئ. هوښیاري دې موږ ته نه ده معلومه. دا ووایه چې دا شات به دې چاق وي. بس زما د هوښیارۍ له مخې دا شات د چاغې یږې حق دی. دا ته څه وایې سپینیه؟ ته څه پوهېږې چې دا شات د چاغې یږې حق دی؟ زحمت خو یې ما ایستلی دی. زه پخوا دومره نه وم هوښیار، خو ملګري مې خړي ډېر تشویق کړم. اوس هېڅکله غلطه خبره نه کوم. ډنګری ټول شات چاغکۍ ته ورکړه. هله زه به اوس در سره ګورو. کله پرې یکه په سپین سوی څه وشول څه؟ توتي کله چې سپین سوی وویل شات د چاغې یږې حق دی، په دې وخت کې ډنګره یږه ډېره په قار شوه. سپین سوی پسې ورمنډې کړې. هغه یې ټېله که. د سپینې پښه ژوبله سوه، چیغې یې کړې او له یږې وتښتېد. که پاتې کیسه ووایه چې بیا څه وشول څه؟ توتي تر هغې وروسته سپین سوی حیواناتو مجلس ته نه ور پرېښود. سپین سوی ډېر خفه و او حیران و چې ولې په دې حال شو. نه پوهېږم چې ولې داسې شوم. هر څوک مې چې وویني مخ رانه اړوي. سپینه و سپینه. دا خو د برګي غږ ده. برګه او برګه، دلته د توت ونې لاندې یمه. دا دی درغلم. وایي سپینه څنګه هلته غلی او خفه ناست یې؟ برګه نه پوهېږم چې د ځنګله حیوانات ولې داسې راسره کوي. هېڅوک مې مجلس ته نه ور پرېږدي. که کومه ورځ ورهم شم څوک د خبرو اجازه نه راکوي او له مجلس نه مې شړي. هی څه به درته ووایم سپینه؟ اوهو په دغه پټي کې لکه چې کوم زوی ګازرې خوري. ته راځه چې وړاندې ورشو. دا څوک دی؟ اوهو دا خو خټ سوی دی. خړې ته ولې زما د پټي ګازرې خورې؟ زه خو دا اوس دلته راغلم چې مې نه کول. زه ځمه چې کار لرم. زه سم نه لاړم. خدای په امان. چېرته ځې؟ ته ودرېږه خبر. زه تا سره کار لرم او نشي رانه تللی. هغه دی خړی خو له دې ځایه وتښتېد. اوس پوه شم چې څه وکړم. ته راځه برګې راځه. یکه سپینې څنګه داسې وویل چې اوس پوه شوم چې څه وکړم څه؟ توتي سپین سوی په دې پوه شو چې دی به په کوم کار نه پوهېده. خړي به هغه کار ته تشویقاوه او ورته ویل به یې چې ته ډېر هوښیار یې. آخر یې د حیواناتو د ملنډ وکړ. که سپینه به اوس څه وکړې څه؟ سپین سوی د ځنګله ټول حیوانات راټول کړل او د خړي کور ته ورغلل. کله چې خړی له کوره د باندې ور ووت، د سویانو په لیدو حیران پاتې شو. اوهو د ځنګله ټول سویان دلته راغلي دي چې دا به څه خبره وي. ای خړیه پوه شوی به یې چې موږ دلته ولې راغلو؟ نه سپینه نه پوهېږم. څه خبره ده؟ خیر خړیه اوس به په خپله پوه شې. خړیه ما فکر کوه چې ته زما ښه ملګری، خو نن پوه شم چې ټول جنجالونه تا راته پیدا کړي وو. نه ولې به داسې کوم؟ ته خو زما ډېر ښه ملګری، زما هوښیار ملګری. د خپلې کېږې د مړولو لپاره دې څه
کوله زما به په کار سر نه خلاصېدو خو تا به ویل چې ته ډېر هوښیار یې په جنجال به واوښتم او ته به رانه وتښتېدې هو سپینای سم وایي خړي به همداسې کول زه به یې مار وخت تشویقولم ما به فکر کاوه چې په هر کار پوهېږم خو دې سپیني تل له سویانو سره په جنګ اچولی وم ښه نو سویانو اوس څه وکړو دې خړي سره او خړای باید سزا وویني نور به هیڅ مجلس نه راپرېږدو خیر دی ما یوازې مه پرېږدئ زما د پټي ګازارې خلاصې شوې ای سویانو د خړي خبرو ته غوږ ونه نیسئ پرېږدئ چې خپله سزا وویني درځئ چې ځو درځئ نه چې ځو خیر دی مه ځئ تاسو خو زما ملګري سویانو چېرته لاړئ ما یوازې مه پرېږدئ اوس بیچاره خړ سوی ته مې ډېر زړه بد شو بد ای توتي خړ سوی خپله سزا ولیدله د ګېډې مړولو لپاره به یې بې ځایه نور سویان تشویقول چې که نه پوهېږي ځان پوه وګڼي خړ سوی بیا څه وکړل څه سویان ترې لرې لاړل د خړ سوی د ژړا غږ اورېدل کېده سویانو ویل چې خړی په خپله غلطۍ پوه شوی دی هماغه و چې بیرته ورغلل او ورسره پخلا شول خړی به نو ډېر خوشحاله سوی خوشحاله او توتي خړی ډېر خوشحاله شو او له ټولو سویانو یې بښنه وغوښته وروسته تر هغې ټولو خوشحاله ژوند کاوه اکا که تا زما په خوښه سفره جوړه کړې وای خامخا به له ستونزو سره مخ وای ستونزو سره او توتي هغه ځای چې تا ښوده هلته تل له لویې ویالې اوبه ورځي که هغه ځای کې مې سفره جوړه کړې وای نو هغه ځای به تل اوبو لمداوه او هلته بیا نه سوم کېناستلی اکا اوس زه لاړم دا کیسه نورو مرغانو ته وایم مرغانو ته سمه ده توتي د خدای په امان اکا زه نو په مخه دې ښه شه زما شین وزریه توتي ګرانو همزولو دا کیسه مو چې واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې نصرت الله صمیم لیکلې او جوړه کړې وه زموږ نړۍ زموږ راتلونکی